او ته او ته دا راکې څه جوړ دا کوم هاي تا په دې ته نوم څه دا هم یوسف ته چا زوی دا هم ځکه تاسو مې یتیمانې رضامن ښه دا د تره زامن څه داسې وایي چې په لسو ماشومانو کې دا نور پکې یتیمان شته دا په لسو کې درې نفر مثال کې یتیمانان شته ستا پلار چېرته و قصابي کوم قصابي خپل مرګ باندې تا نه مشر ورور شته هغه څه کوي کباړي کا کباډي کار کوي ښه ته بچی څنګه یې ستا پلار چېرې دی سره کې کار کوي ماشاءالله زه خدای دې ته ژوندی لري ښه دا وطن داسې د غمونو څخه ډک وطن دی داسې دردېدلی کړېدلی وطن دی موږ دلته راغلو یو برنامه کوو دغه ماشومان راسره ولاړ دي څو دانې 1 2 3 4 5 6 اووه اته نهه لس لسو کې 4 یتیمان دا فرض کړه دغه یو کلي کې څو کورونه دي که نه دا هم لا ټول نه دي دا یو څو کورونه کې لکه مطلب لس ماشومان دي کېدای شي ځینې پکې ورونه وي نو داسې دردونو د کړاوونو ډک وطن لرو زما به غوښتنه خصوصا د ټولو هېوادوالو څخه چې هغې ښایسته ښایسته کورونه لري خوا سره دغسې بې سوري بې سرپرسته یتیمان اوسېږي دا زموږ او ستاسو د امتحان وخت دی الله تعالی دغه حالات موږ باندې راوستي مهمه موضوع دا ده چې د دې کفالت د دې مسؤلیت ستاسو په غاړه دی داسې وخت دی الله نه راولي ستاسو بچي داسې پاتې شي چې چېرته کور کې شوروا پخوئ کور کې یو بل داسې ترکاري پخوئ خو دا په ذهن کې راول چې زما تر څنګ همسایه کور کې څوک نه لري زما تر څنګ همسایه پلار نشته هغې هم انسانان دي هغې هم زړه همدغسې خوړو ته کېږي لږ اوبه پکې زیاته کړه یو کاسه هغې ته ولېږه کور کې به د برکت هم وي مال کې به د برکت هم وي دغلته به اطمینان او سکون هم وي دا حالت ده لسو ماشومانو کې 4 یتیمان ټول وطن دغه شی دی الله دې نور دغه حالات زموږ څخه ختم کړي دا به زموږ دعا وي او ډاکټر صاحب ولې کتلي والله بس دا خو نږدې ورته یې که نه بل عجیب صاحب یو پوښتنه ده خو هغه به نه وي په دې ځای کې چې هلته شور نه دی هغې کې شور نه هلته شور ډېر زیات دی تاسو چې څه کوئ د څه لپاره یې کوئ ډېر ملګرو غوښتنه وکړي عجیب صاحب ګوره یو ورځ یې ګورو په پکتیا کې یو ورځ ګورو په خوست کې یو ورځ ګورو په کندوز کې یو ورځ ګورو په کونړ کې مقصد داسې وخت به نه یې راغلی تاسو کوم ولایت ته مې کوي دا څه لپاره دی تاسو که زه درته خپل د مصروفیاتو یا د خپل ژوند حالات درته ووایم که نه ما ته ډېر ملګري ډېر وروڼه وایي ته ډېره انرژي لرې په والله العظیم یوازینی هڅه یا هغه چې دی چې زه دې ته اړ کړی یم چې زه باید وګرځم دغه بس هغه د ټولو ملګرو سوال صرف په دې لسو ماشومانو کې حل شو زه الحمدلله خپله دنده لرم وظیفه لرم یو خصوصي شرکت سره هفته کې 5 ورځې کار کوم 2 ورځې زما رخصت وي چې جمعه او پنجشنبې نن پنجشنبې ورځ ده سبا جمعه ده زما الحمدلله فامیل هم دی زما ورونه زما هر څه چې زه باید شخصي خپلوانو سره زه باید ناست وکړم خپل بچو ته وخت ورکړو په الله قسم چې ما نه په دا 2 ورځې کې ما ټول پروګرامونه دې ته کړي په دې 2 ورځې کې زه خوست ته ځم په دې 2 ورځې کې مثلا زه زابل ته ځم ټول ولایتو هغه زما رخصتي په دې کې لاړه شي فقط یوازینی درد چې دی یوازینی غم د دغسې الحمدلله زه راغلم ځان ته برنامې ته دلته یو کس دی اوس ورځو هغه دواړه پښې نشته هغه لپاره یو دوکان ترتیب مو جوړ کړی راغلم هغې ته دا ماشومان ناچارپې رسل یو وایي هغه کس د ویلچیر کښ نو یو کس راته وویل چې دا یتیم دی دا بل وایي د زم یتیم یم بل وایي د زم یتیم یم بل یتیم دی نو هغه موږ نه د یاده ووتل دا دي اوس دا درد بس دی که نه تر څو پورې چې زموږ ذهن بل طرف شوی نه تر څو پورې دا موضوع بدله شوې نه بس دا درد دی 2020 2021 ویډیوګانې زه خپلې ګورم یا 19 اوس ګورم زه فکر کوم 10 کاله تېر شوي زما عمر 10 کاله تېر شوي فقط یو درد دی یو غم دی الله دې نور دغسې حالات زموږ د وطن څخه ختم کړي چې داسې بچي بې پلاره نه شي داسې بچي د پلار د سیوري لاندې فکر وکړئ ول هغې لپاره چې ستا بچي خدای مه کړه ستا اولادونه ته نه اوسې دا اوس یو شپه یو ورځ کور ته لاړ نه شي که نه دا د ذهن کې چې دا کور کې به څه ضرورت وي مېرمن به مې چا ته لاس نیسي اوړه به خلاصي غوړ به خلاصي دا نه دي فکر وکړه څوک نشته د دوی به دا سوچ څوک کوي خو اوس هدف مې د ویډیو دا دی خپل همسایه که زه خپل همسایه ته وګورم یتیم لرم 80% خپل بچي ته وخت ورکړئ خپل کور ته 80% د دې په خاطر شه
په الله قسم کدی بیا احساس داسې وکړي چې یاره زما پلار شته که یا نشته بیا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مطابق انا و کافل الیتیم فی الجنة داسې بیا یو اشاره وکړه خدای مې وکړي الفاظ مې غلط کړي د حدیث شریف زه کفالت کوونکی د یتیم به په جنت کې دی په ده څوک څپېړه واره کړي د الله تعالی عرش لړزېږي بیا ظلم خو پرېږده د یتیم حق خوړل لکه اور چې خورې زما غوښتنه به خصوصا چې د یتیمانو کوم ولیان دي د هغې حق سره ډېر احتیاط کوي قرآن کې آیات دی سریع آیات دی ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هغه خلک چې د یتیمانو مالونه په ظلم سره خوري دا نه خوري مګر اور خوري او ډېر بد ځای دی خصوصا پیغام مې دو پیغام یو پیغام چې د یتیم همسایه دې خلکو ته ګورئ دې خلکو ته نظر کوئ او دویمه خبره چې څوک د یتیم ولیان یې ترې ماما یې بل څوک یتیم هغه ته محتاج یي د هغې مال چې خوري اور خوري فقط بیا نو حساب یې ورکوه صحیح ده بچی الله دې درته ښه ژوند درکړي زموږ به کوشش کوو انشاءالله زه به یې دی اوس نومونه ولیکم او انشاءالله چې زموږ توضیح وه دی به راغواړم صحیح ده او ډېره مننه ویډیو اوږده شوه او که څوک غواړي اخي د دې کفالت وکړي بیا هغه نو دی پوه شه بیا دې موږ ته سره رابطه وکړي السلام علیکم